تازه جنرال موبین بیا د طالبانو خلاف سخت غږېدلی. سلام، وخت بخیر، ستړي مشئ. په جنرال موبین د مشهوره طالب مبلغ له رسمي ټویټر اکاونټ څو شېبې مخکې د دې ډلې د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په اړه لیکل شوي پوسټ کې شرعي ته د کبرجن او ملت دښمنه څیرې خطاب شوی دی. که څه هم د شرعي په اړه لیکل شوی ټویټ د څو دقیقو له تېرېدو وروسته بېرته د موبین له رسمي ټویټر اکاونټ لرې شوی، خو نوموړي په تنده لهجه لیکلي وو: د عدلي وزیر شرعي عملاً ملت او د افغانستان خلک د هېواد پرېښودو ته ګواښي. له ملت سره دغه دښمني به ښې پایلې ونه لري. یو ځل بیا غږ کوم که چیرې د دغې کبرجنو او له اسلامي اخلاقو څخه لرې اشخاصو مخه ونه نیول چې طالب به بلې دښمنۍ ته اړتیا ونه لري او دوی به د فعلي حکومت پر وړاندې مختلف جبهات پرانیزي. د موبین خان دغه ټویټ د طالبانو د مشرانو ترمنځ د ژور اختلاف ښکارندوی هم کوي. څه موده وړاندې د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر کور چاپه ووهل او هغه یې له کوره وویست، خو وروسته بیا د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وویل چې د طالبانو دفاع وزیر او نور مشران یې د شرعي له دغه کاره راضي نه وو. راپورونه دا دي چې عبدالحکیم شرعي په مستقیم ډول د کابل له همغږۍ پرته کندهار څخه اوامر اخلي او د هېواد په نورو ولایتونو کې خپل سري ډول باندې عملي کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شېبې.